لغمان ولایت کې د بدني روزنې امریت له لورې د دهیواد د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په ویاړ د ولیبال سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې د مرکز مهترلام د شهید محمد رحیم چوک تر څېرمه د بدني روزنې امریت او د لغمان د ورزشکارانو د ټولنې په همکارۍ جوړې شوې وي. د مرکز د ولیبال 8 ټیمونو پکې ګډون کړی وو. د لغمان ولایت د بدني روزنې امیر استاد بادام ملتزم د لوبې په پیل کې د خپلو خبرو په ترڅ کې د دهیواد د خپلواکۍ د سلمې کالیزې مبارکي ګډونوالو ته وویله او همداراز وویل چې ورزشکاران د ټولنې یو فعال قشر دي، تل د نظام ملاتړ کړی او ډېری ځوانان له مخدره توکو منع کړي او دغه مبارزه دوام لري. هغه وختونه وکړه چې لوبغاړو ته د ولیبال لوبو لپاره د سراج کلا بڼ کې یو ځانګړی ځای ورکړی شي تر څو خپل لوبو ته په ښه زړه لا ادامه ورکړي. نوموړي همدارنګه له ورزشکارانو وغوښتل چې لوبه د ورورولۍ په فضا کې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې یادې لوبې به شاوخوا 4 ورځې دوام وکړي.